یو څو آیته نور درته تلاوت کوم، صبر. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. دې به معنا مکمل ګرو ته دغه آیتونو کې دغه آیتونه دي بدر ما ته چې کابل کې دغه کې ناستو هغه د قرغې ګلف میدان کې هغه موضوع باندې چې خبرې وکړي ډېر جالبه دغې دي معنا یې د دې آیتونو د آیت معنا به مکمل ګرو ته یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا. اول دا دی چې کسانو چې ایمان راوړی دی دغه ربا سود مخوري او دغه مکوي څو چنده دغه چې ګټه کوي دغه کوي دغه مخوري. واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله پاک نه وډارېږئ ښایي چې تاسې ما تصویر خپل تصویر دې غټ کړه زما ورک نه همداسې ښه دی همداسې صحیح دی نه همداسې صحیح دی وایي چې لعلکم تفلحون الله نه وډارېږئ الله تقوا وکړئ د دې دپاره چې تاسې فلاح ته ورسېږئ یا کامیابه شئ. واتقوا النار التي اعدت للكافرين. له هغه اوره وډار شئ چې له کافرانو سره دغه شوې ده ژمنه شوې ده اعدت تیار شوې ده یا وعده شوې ده له دغه سره للكافرين. واطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون. او د الله او د رسول اطاعت وکړئ چې تاسې کامیاب شئ. اطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. او منډه وکئ سیالي وکئ وزغلئ یو بل نه مخکې شئ کوشش وکئ سیالي وکئ په دغه کې مغفرة من ربكم د خپل رب د بخښنې دپاره وجنه او د جنت دپاره عرضها السماوات والارض چې پراخوالی تر ځمکې او اسمانونو هم دی ځمکې او اسمانونو په اندازې تر دې ډېر دی. اعدت للمتقین د پرهیزګارانو دپاره دغه شوی دی. څوک دي پرهیزګاران؟ الذین ينفقون في السراء والضراء. کسان چې په ښکاره په سختۍ او په دغه کې په سختۍ او په اسانۍ کې چې لاسې تنګ او لاسې پراخې مالداره یې او که غریب په دغه حالت کې نفقه کوي. والکاظمین الغیظ. هغه کسان چې خپله غصه کنټرولوي. والعافین عن الناس. هغه کسان چې د نورو خلکو له تېروتنو تېرېږي نورو خلکو ته بخښنې کوي. داسې نه کوي چې څلور میاشتې بعد هم تا ته پیغور کوي چې تا پلانې کار کړی دا کار دې کړی نه تېرېږي د انسانانو ته بخښنه کوي انسانانو ته د انسان په سترګه ګوري. والله يحب المحسنین. چې دا کارونه وکړي دا انسانان نیکان شو نیکان په الله پاک باندې ګران دي. څوک دي نیکان؟ والذین اذا فعلوا فاحشة. او هغه کسان چې کله فحشا ناروا ترې وشي او ظلموا انفسهم او یا په خپل ځان باندې ظلم وکړي په خپل نفس باندې ظلم وکړي ذکر الله. چې کله ګناه کوي ګناه ترې کېږي یا ګناه کوي بد کار کوي الله ورپه یادېږي. ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم. الله پاک د دوی بخښنه ده دوی
د دوی د خپل ګناهونو دپاره بخښنه غواړي او الله پاک دوی ته بخښنه کوي. ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا. څوک دی بخښنه چې قبول کوي غیر د الله نه او دوی بیا په خپلو دغو بدیو باندې دوامداره مخکې نه ځي وهم یعلمون، دوی پې پوهېږي. الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته د تقوا نصیب کړي. ما به چې کله حسام صاحب سره خبرې کله ورته مې وویل چې بېداره خفه یم، جګر خون یم. دا همیشه یوه خبره کړل چې ګوره د الله د رحمت نه باید څوک ناهیلي نه شي، ځکه کافران د الله د رحمت نه ناهیلي کېږي. زه چې کله کله فکر کوم دا د ژوند سراسر درد دی، غم دی، مشکلات دی، داسې شی به نه وي چې په دې دنیا کې به مشکلات انسان ونه لري، تکلیفونه دې ونه لري. خو بس یو شی انسان زړه ته سکون ورکوي. ما تېره ورځ په دې موارد کې ویډیو وکړه او ووایه چې الله که دغه کار کېږي ودې شي، که نه کېږي هېڅ دې هم نه کېږي. مهمه دا ده چې الله راضي وي، مهمه دا ده چې الله سبحانه وتعالی مونږ چې کوم عبادت کو کوم شی پکې وي خالص وي. نور ژوند دی مشکلات وي تکلیفونه دا پکې وي. زه پوهېږم دغه دوستان ملګري چې د لایف ګوري هر یو به یو عالم غمونه او دردونه او تکلیفونه لري، خو یوازینی شی والله قسم یوازینی شی چې د انسان زړه ته سکون ورکوي هغه دا چې ته عبادت وکړې، ته د الله سبحانه وتعالی سره رابطه سمه کړې. شاید حسام صاحب یعنې بېدرم په دې مورد کې ما یې څو ویډیوګانې کتلې، خپله ما په دې مورد کې زښته زیاتې ویډیوګانې کړې چې د الله سبحانه وتعالی سره مو رابطه سمه کړې، د الله سره مو رابطه جوړه کړې. یعنې یوه شپه راپورته شئ، یوه ورځ راپورته شئ، که موټر کې ناست وئ په سړک کې یو طرف ته موټر ودروئ یا د شپې په نیمه شپه کې راپورته شئ اودس وکړئ او د الله سبحانه وتعالی سره خبرې وکړئ. لکه یو انسان چې د یو بل انسان سره خبرې کوي، کښېنئ الله ته په ژړا شو، یا الله ته خو د ماما زړه ګورئ، یا الله ته خو دغه مشکلات ګورئ، ته خو د غمونه ګورئ، یا الله په دومره مشکلاتو کې راګیر یم چې حد نه لري. خدای پاکه ته مې دغه ماته او زخمي سره سم کړي. یعنې باور په الله وکړه چې تا د الله سره رابطه سمه شوله، تا د الله سره خبرې وکړه. داسې وي لکه یو لوی غر دی چې په اوږو دی او دا به راکوز شي د اوږو نه دی. یعنې حتما په هفته کې یو ځل د الله سبحانه وتعالی سره خبرې وکړه، لاړ شه اودس وکړه، یو دوه رکعته نفل وکړه، لمونځ وکړه او په یوه تناو اطاق کې چې یوازې ته او الله وې او شروع وکړه چې د څه شی دې په زړه کې و ورته وژاړه، ورته ګیلې وکړه، ورته ووایه ته دغه شی امتحان کړه، دا شی امتحان کړه، بیا وګوره چې په ژوند کې دې څومره ډېر تغیرات راځي. نو بېدره تاسو هم د روژه ماتي وخت و، ډېر زیات خوشحاله شوم چې خبره مې در سره وکړه. د ټولو دوستانو ملګرو څخه مې هیله دا ده چې ما ته دعا وکړئ، مور ته مې دعا وکړه، حسام صاحب دپاره دعا وکړه، پلار دپاره مې هم دعا وکړه، ټول راته دعاګانې وکړه. د افغانستان د خلکو دپاره د مسلمانانو دپاره مونږ به تاسو دعاګانې کوو، تاسو مونږ ته دعاګانې کوئ. والله سبحانه وتعالی دې مونږ تاسو ټول په جنت فردوس کې سره یو ځای کړي. اللهم آمین. همدې سره به ملګرو موږ تاسې نه خدای پاماني واخلو. الله پاک دې تاسې ټول جنتیان کې زموږ سره ښه وخت ولري، روژې طاعتونه عبادتونه مو قبول، روژه او چانس وګڼئ، ښه استفاده ترې وکړئ، باقي مو په الله پاک سپارو. ډېره زیاته مننه جوهر وروره کومنټ کړی و، ډېره زیاته مننه. ښه شپه، خوبونه تاسو ټولو ته. سلام علیکم. سلام علیکم.